راواخله توره پورته که میدان ته ځه لیونی نه شوې ته خمار او مستي څه پېژنې دې ملا ته وایي چې ته لیونی نه شوې ته خمار او مستي څه پېژنې مستانه نه شوې دلربا پرستي څه پېژنې که نه نو دی وایي چې توره راواخله توره پورته که میدان ته ځه او لوګې لمبشه په مستۍ کور د جانان ته ځه ګنې ډوبېږي په پیتې او په حلوا کې ملا او جنت ته بیله د ټیپرو په سودا کې د کانسپټ ګوره چې دا دی دې او دې د پلار دې د تشدد والا د سره ونه دې نه مني دا شی کیف د دې نه بغیر کله کېږي په جړه باندې چانې دې وسره ماڼۍ باندې کړه غني خان په دې نه کېږي خانه د خوځو په شان په جړه کار نه کېږي خپل مټ په ځان داته چې په مټ کې د زور نه کنه والله که څوک د خپل حق درکړي په خپل کلی په خپل کور کې حق نشي راځي چې په زور درکړي نه دا داسې کله کله ډاکټر صاحب تاسو په خدای کړو کې زه کله کله د داسې زګینو ته ورسم کنه چې زه په دې کټ کې پاسم چا کوم یا الله دا څه شی و دا دیو دی دا انسان دی دا څه شی دی ګوره دی یو ټایم کې وایي دا یو حدیث ما کتلو د ابن حزم د کوم هغه حدیث را نقل کړو هغه وایي چې په دې سارا کې دا پرخه چې دا د نسیم په اوږو د بل جهان نه راځي په سارا کې خو بوټي نشته هلته د پرخه خلک موږ چې بوټي راځي که نه نو هلته خو بوټي نشته نو وایي دا هلته د بل جهان نه راځي دلته اوس ګوره غني ته ګوره د هر د کم زګې ته دی رسېدلی که نه دی وایي ګرځم ماښامي کې د زهرا هلال شغلې لټوم او زه د شبنم څاڅکي له خپلوي او سلسلې لټوم چې دې د کوم ځای نه راغلی ګوره هغه د ابن حزم هغه حدیث دی که نه وایي چې زه د شبنم څاڅکي ګرځم ماښامي کې د زهرا هلال شغلې لټوم او زه د شبنم څاڅکي له خپلوي او سلسلې لټوم نو ځکه کله ګل او کله سپرلي او کله هلال لازم پورې ترې رڼا لټوم الله نور السماوات والارض پورې ترې رڼا لټوم په وازو سترګو جال لازم په دې خبره پوهېږي دې لپاره خو د علم ضرورت دی دې لپاره د وجدان ضرورت دی دې لپاره د لیونتوب ضرورت دی نه واقعي دا د دې په بس کې نه ده نه دا د کار نه دی دا د لوښي د کار دا لوښي دونه نه دی دا لوښي دونه نه دی ته ګوره اوس دلته نه تاسو خبره کوم یار دا څومره زهرا او بدلې سپومه هلال دله چې زم کنه دا ګوره دا آیاتونه دي دا ټول آیاتونه د موجسینو ګرځي ته دا ټول آیاتونه دي خو مونږ په نه پوهیږو دې ګوره د یو آیات یاد کړی ځکه کله ګل کله زهرا کله هلال لازم دا آیاتونه دي دا آیاتونه قرآن دا وایي چې آیاتونه وګورئ ستا په انفس کې آیاتونه دي او په افاق کې آیاتونه دي بالکل